अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع عزتمندو نوې ویډیو کې درته هر کلی ویم. عزتمندو څو ورځې مخکې چې د هفتې په ورځ مفتی سردار علي حقانی صاحب چې په دره دمخیل کې اکسیډنټ کړی او وفات شوی و، د هغې نه بعد ډېر غټ علما د مفتی صاحب کور ته راغلي چې په هغې کې سپه صحابه اهل سنت والجماعت پاکستان رای حق پارټۍ والا مشر مفتی اورنګزیب فاروقي د کراچۍ نه د مفتی سردار علي حقانی صاحب کور ته راغلل او دغه بچو سره خبرې اترې وکړي. نو آیا دغه بچو ته څه نصیحت وکړو چې داسې نو ملګرو زموږ سره ویډیو کې اوسئ چې مکمل معلومات نه خبر شي چې آیا اورنګزیب فاروقي صاحب چې کوم د اهل سنت والجماعت پاکستان والا امیر دی هغه څه خبرې وکړي. نو موږ سره اوسئ چې مکمل معلومات نه خبر شي. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. مرګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه چې څو ورځې مخې ته راغلي چې مفتی سردار علي حقانی صاحب هغه په شهید شوی و د کاړي په اکسیډنټ کې. د هغې نه بعد د مفتی صاحب کور ته ډېر غټ علما لاړل چې د هغه بچو سره خبرې اترې وکړي او د هغو بچو ته نصیحتونه هم وکړل چې د پلار والا قدم چې کوم دی دا چې پرې نه ښیي او تاسو ټول ځان علما جوړ کړئ چې د پلار په نقشې قدم باندې تاسو لاړ شئ. نو د هغې نه بعد د اهل سنت والجماعت چې کوم مشر دی مفتی اورنګزیب فاروقي صاحب او د هغه سره د پېښور والا چې کوم امیر دی هغه هم ورسره او دواړه د مفتی سردار علي حقانی صاحب کور ته لاړل او د هغه بچي پلار او وروڼه یې کېنول او دا قسمه خبرې ورته وکړې چې مفتی صاحب ډېر ښه وخت تېر کړی و ځکه چې ټول خلک ورنه خوشحاله وو او د پاکستان او د اسلام دپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې وي او ډېر ښه انسانو با اخلاقه با ادب عالم دینو. دا د اورنګزیب فاروقي صاحب خبرې وي چې تاسو ته موږ په دې ویډیو کې زموږ معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېر مننه.